بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف پر ولسی اړیکو باندې د دفاع د ورځې په اړه په خپل پیغام کې ویلي دي چې نن ورځ د ټول قوم لپاره د هیوالي ورځ ده چې په یووالي سره د پاکستان د فوجونو ځوانانو شهیدانو او د هغوی قربانیانو ته د حقیقت پرځایونه وړاندې کړي چې د پاکستان د دفاع لپاره یې په میړانه جنګونه ترسره کړي دي. نن ورځ موږ د خپلو غازیانو او شهیدانو د جذبې په ملاتړ کولو سره د پاکستان دفاع لپاره ارادې نوي کړو او د خپل قائد محمد علي جناح د نظریه په رڼا کې د کار او زیار د لارې په خپلولو سره د خپل هیواد پاکستان د پرمختګ لپاره ګامونه واخلو. د ایس پی آر ډي جی څرګنده کړې ده چې د بلوچستان د هولس د ښېګړې لپاره انفراسټرکچر په ځانګړو پروجیکټونو کې سی فیک ګوادر ایرپورټ آغاز کوکه بلوچستان خوشحال بلوچستان د ریکورډیک د سلو بندونو پروجیکټ کچی کینال پنجګور پراسنګ پلانټ او نورې داسې منصوبې دي چې د بلوچستان د هولس د ښېګړې لپاره د پاکستان حکومت او نورو ریاستي ادارو لخوا جوړې شوې دي. هغه زیاته کړه چې بېلابېلو وختونو کې د بلوچستان د انفراسټرکچر او د هغوی په معاشي او ولسي منصوبو کې د ښېګړې چارې ترسره شوي دي. که موږ د رښتیا حقوقو او استازیتوب خبرو وکړو نو په بلوچستان کې د نورو سیمو او صوبو پر یو ډول نظام لرلو سربیره هلته هم ټولې پارټیانې په سیاسي چارو کې برخه لري او ټول وزیر اعلیګان بلوچان پاته شوي دي. پر دې سربیره په واباکي حکومت وزیر اعظم چیرمن سینټ چیف جسټس اف پاکستان بیوروکراسي او اپاچه پاکستان کې هم پر لوی هودو باندې له بلوچستان سره د هډه لرونکو وروڼو شپوره شمېر پاته شوی دی. پر دې سربیره د داسې چاپیریال په اړه خبره څرګندېږي چې د ترهګرانو او د هغوی د بیانیې و شاته بیرنۍ لاسونه پینډینګ ملاتړ او جرمونه ترسره کوونکي خلک شته چې د پرمختګ په بېلابېلو منصوبو کې کار کوونکي مزدوران انجینران او د هغوی ساتندویه چاري ترسره کوونکي په نقشه کوي چې له نورو صوبو څخه په راتګ سره د بلوچستان په معیشت کې خپله پخه کار ترسره کوي. ښکاره خبره ده چې داسې بې ځایه زور زیاتوب ترسره کوونکي د هیواد او صوبې دښمنان دي. د اګست پر 25 او 26 باندې په ناوړه پیښو کې چې په هغوی کې لوی شمېر ترهګران د ساتندویه ډلو له لاسه خپلې نتیجې ته رسېدلي دي. څرګنده دي چې د بلوچستان میرنۍ او ولس په د ریاست د دښمنانو او د ردولو سره د حکومت او ریاستي ادارو په ملتیا د خپل هیواد او صوبې د خوشحالي لپاره چارې ترسره کوي. د دفاع د ورځ پر مهال په کوټکي غونډه ترسره شوه. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي او د صدرن کمانډ کمانډر لیفټیننټ جنرال وسیم احمد خان د شهیدانو پر یادګار باندې ګلونه وغوړول او دعا یې وکړه. په غونډه کې د بلوچستان اسمبلی سپیکر د پارلمان غړو او وزیرانو چیف سکریټري آی جی بلوچستان د حفظي آی جی قبایلي مخورو او د شهیدانو کورنیو ګډون ودرلودی. د بلوچستان له وزیر اعلی میر سرفراز بګټي سره د ښځو د پرمختګ د محکمې سلاکاري ډاکټر ربابه بلیدي ولیدل. د سټیټ اپ وومن کمیشن چیرپرسن فوزیه شاهین هم د ملاقات پر مهال موجوده وه. وزیر اعلی وویل چې په بلوچستان کې پر هره څانګه د ښځو د پرمختګ لپاره پخه اراده لرو. هغه زیاته کړه چې په بېنظیر بټو سکالرشپ کې و ښځو ته د برابرۍ پر شار د مواقع ورکول شوي دي. پکار ده چې ښځینه لوستونکي په ساینسي مضامینو کې د پی ایچ ډي کولو هڅې ترسره کړي. موږ به د نړۍ په 200 لوړو ادارو کې پوره سکالرشپ ورکړو. وزیر اعلی میر سرفراز بګټي زیاته کړه چې په کوم عمر کې د واده په ملتیا د انساني حقوقو په اړه د قانون سازي په لړ کې د قانون پر ځنډېدلو مسودو باندې د کارکړندۍ کړل شي. هغه وویل چې د بلوچستان په پارلمان کې د ښځو پوره استازیتوب شته. څرګنده دی چې بېلابېلو محکمو کې پر شکارګردګي باندې ډاکټر ربابه بلیدي خان د ستاره امتیاز لپاره نومول شوې ده. وزیر اعلی وویل چې په بلوچستان اسمبلی کې د ښځو په ملتیا د انساني حقوقو په اړه بلانو باندې د غور کولو لپاره ډاکټر ربابه بلیدي د سپارل شوي دي. وزیر اعلی هدایت وکړي چې زندان کې د ښځینه بندیانو ته د اسانتیاوې ورکول شي. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د دفاع د ورځې پر موقع په خپل پیغام کې ویلي دي چې د سپتمبر 26 نیټه برصغیر پاک او هند په تاریخ کې د ډېر ارزښت وړ ده. دغه ورځ وه چې زموږ باتوره وسلوالو فوجونو د دښمن د زور زیاتوب په ضد د وطن د ساتنې په لړ کې بریا ترلاسه کړه. په 1945 کې زموږ فوجونو په خورا میړانه د دښمن مقابله وکړه او د هغه په ضد د دفاع یو تکړه قوت وګرځېدی. او اوس پښتو خبرونه و پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د خدای په امان.